د مفتي منیر شاکر په هکله مې نوی تازه معلومات له تاسو سره شریک کوم. راوړي مې دي دوستانو، راځي هر څه له مخه دا وګورو. مفتي منیر شاکر ویل کېږي چې یعنې له خطرې څخه بهار و، په هسپتال کې قصدن دی وژل سوی او دته هغه څه ورکول سوي چې دی د مرګ خولې ته برابر کوي، او هغه د هسپتال انتظامیه او سره انټرویو او هغه ډاکټر چې د اپریشن کوي له رحمان بنوري سره مرکه ده. راځي دوستانو دا وګورو، د مکمل حقایق واورو چې په دې کې څه پراته دي. جی بالکل مفتی صاحب موږ ته تقریبا د مازدیګر د مونځ ټایم کې خبر راغو چې مفتی دا دغه هسپتال ډاکټر کې دغه شان څو مرګرو سره زخمی شو، علاج ته روان دي. نو تقریبا ماښام مونځ پورې هغې راورسېده علاج ته، خو په کریټیکل حالت کې یو بلډ لاس زیات شوی په لاره باندې. نو کله چې موږ په ډرامهال ډرامهال کې زموږ چې کوم ماس ایمرجنسي کوم ځای دی چېرته چې موږ د بم بلاست وکټمز ریسیو کوو، چېرته زخمیان موږ ریسیو کوو، نو هلته کې ډاکټرانو دا مخې سره ډیسایډ کړ چې د بلډ لاس دی. نو اکدم موږ د وینې اوبویسلی زموږ په علاج کې د بلډ بینک تنظیم شته، موږ ته وینه خېجول شروع کړو. بیا اپریشن تیټر ته موږ ورسوو مخې سره، ځکه چې ګس خپه یې ډېره زیاته په زه به دا ووایم چې هسې په نامه باندې ځوړنده وه، باقي ګس خپه د هغه مکمل توګه باندې ختمه وه. نو موږ د هغې د امپوټیشن هم سوچ کوو، خو موږ ویل چې دا وینه برابر شي نو بیا به فردر بیا موږ د سرجري وغیره هر څه کوو. خو انفارچونیټلی هغه بلډ لاس دونه شوی و، وینه دونه ضایع شوې وه چې هغه سروایو نه کړی شوه. څونه وخته ورستال کو ډاکټرانو کوشش کړی و د بچ کولو، او د خپې نه علاوه د په وجود کې نور زخمونه په بل ځای کې کم وو؟ تقریبا 1 غنټه پورې دی موږ سره په علاج کې وو. دې دوران موږ خپل واسکولر ټیم کم چې کنسرن کسان دي، یعنی په خپه کې ډېر شیزونه دي که نه، واسکولر اوپینین پکار او بل دته د زړه مسله هم مخکې وه. نو دا یو ډېر موږ دپاره یو ډېر چیلنجنګ کیس و چې یو خو بلډ لاس وینه ډېره زیاته تلې وه، نو الریډي دی موږ ته داسې په بېهوشۍ حالت کې راغلی و، موږ سره تصویران هم شته. بیا چې کوم دی اپریشن تیټر ته موږ دی شفټ کو، نو هغه ټایم کارډیالوجسټ، واسکولر زموږ ټیم او د سرجري ټیم او ارتوپیډیک ټیم ټول موجود و، چونکې اهم شخصیت هم او بل دا خبره ده چې زموږ ایمرجنسي کې دا ټول سپیشلټي په یو ځای باندې موجود وي. لکه دا خو څو زخمیان و، موږ خو لکه 100 زخمیان موږ ته راشي، 200 زخمیان راشي، بیا ټیک لاړ شي. نو خو د ده په کیس کې بعض ټایم داسې وشي چې ډاکټران هم څه نشي کولی. د ده یو خو د زړه بیمار هم او ډېر کریټیکل حالت کې د ده په لاره باندې ډېر زیاته وینه ضایع شوې وه. لکه د اورمړو نه د الارش پورې راتګ زما په خیال دغه مازدیګر ټایم کې رش هم ډېري که دي زر هم رارسېدلي وي، دوی به کم از کم دغه 40 منټ یا ګنټه به د په راتګ کې اخیستې وي. څه قسم زخم و دا، لکه د څه شي و، لکه دا حمله څنګه شوې وه؟ ډاکټرانو څه وویل چې څه قسمه مشکل سره دی مخ شوی دی؟ او بالکل د ده ژوند چې د څه نه لاړو، نو هغه غټه وجه د هغه څنګه چې ما خبر وکړه د ډېرې وینې ضایع کېدلو. څنګه ما ذکر وکړو د ده ګس خپه چې کوم ده هغه مکمل ختمه وه. نو ظاهره خبره ده یو شاک شي، یو ډراما شي، بل وینه ډېره زیاته لاړه شي. نو دا د بعضې کسانو دپاره کوم چې د زړه بیماران دي یا چې عام یو کس دی، نو هغه هم زړه موبیلي که نه، زړه موبیلي یو خو پې دماکه شوې وه، هغه بیا له یره وه، بیا د هلته نه هسپتال ته راتګ ځان له جدا تکلیف و، بیا دلته کې چې کوم دی وجه همدا وه. ظاهره خبره ده چې زړه بیا ودرېږي چې کله ډېره زیاته وینه کمه شي او کمپلیکیشنز وي. اوبویسلی د دماکي مریض د ډومبۍ ګنټه دا ډېره زیاته اهمه وي. مونږ دې ته په میډیکل ټرمینالوجي کې په علاج کې ګولډن آر وایو، یعنی په دې 1 غنټه کې چې مونږ ته زخمي راورسي نو د هغه بچ کېږي. بالکل د ډاکټرانو د خپه چې تاسو وایي د ده بیخي خرابه وه، دا کوم ځای کې خرابه شوې وه؟ لکه د خپې کوم برخه چې د هغه تاسو وایي ځوړنده وه؟ جی د دې مکمل خپه چې کوم دی ختمه وه. لکه ختمه به زه دا ووایم چې صرف د پتون نه لاندې بالکل د بالکل د پنډۍ د اخره پورې چېرته چې مونږ هپ جوینټ وایو که نه، د هپ جوینټ پورې د کوناټي د جوینټ پورې دا ټوله چې کوم دی څه شي هیټ کړی وه؟ سیم د خپه دا بالکل بارودي موادو هیټ کړې وه، چونکې اوبویسلی دماکه وه او دی ورسره نږدې مو، نو هغه امپیکټ دونه زیات و چې د ده بالکل یو خپه مکمل زموږ دا نو خیال چې دا به مونږ لکه مطلب بچ کړی شو. خو بهرحال زموږ اصل کې مونږ ټوله ډومبۍ مونږ بلډ د مریض دغه ګورو چې یاره دنه بلډ تللی دی، نو مونږ اکدم بلډ شروع کړو.
بیا هغه سره سره مونږ چې کوم د کارډیالوجست او دا پوره ټیم وی هغه بیا ګوري اکارډنګلی مونږ لومبه هغه شی کوو چې د کم نه د زخمی ځان بچ کې دی شي نو بیا مونږ لاس وخت دې ته نه ګورو مونږ چې کوم د مریض کم زیات ضروری کار وي لومبه هغه کوو خو انفورچونټلی په د په کیس کې مونږ ته ټایم ملونه شو څو ډاکټرانو د ډیکلیئر کړ چې د اوس سانه نه پاتې جی بالکل د مفتی صاحب مسله صرف دا و چې یو خود مونږ ته اصل کې هغه ټایم ملو نشو په کم ټایم کې چې مونږ یو کس بچ کولی شو اپریشن تھیټر کې د دنه کار وځي دنه دا ثابتېږي چې دته ټول کس خلک هم ولاړو لکه ډاکټران کنسرن اوبویسلی هغه هسپتال دی زموږ 24 اورز ایمرجنسي وي او د حالت کې خو زموږ ایمرجنسي خو 24 غنټې وي ځکه مونږ ته پته ده چې د ملکی حالات هم ټیک نه دي صوبې حالات ټیک نه دي نو زموږ ایمرجنسي پلان هغه 24 اورز وي مونږ لکه همیشه بم بلاست او د شیزون ته تیار یو څو وخت تاسو ډیکلیئر کړ د مرګ بالکل د ماخام منز روجماتي نه پس چې کوم دی کله چې ما رابطه وکړه نو دنه زما اوټي کې چې کوم خلک تیږي سره رابطه شو نو هغه ویل چې دا مونږ ډیکلیئر کو کنه دا د روجماتي نه تقریبا 30 منټه پس خبره ده روجماتي څو وخت کېږي په خبر کې روجماتي شلبان د شپږ بجې کېږي شلبان شپږ تقریبا او د بیا جسد چې تاسو سره دی کنه تاسو لګلې د رخصت کړي مو دي زمونږ اصل کې الارج کې دا وی چې پوسټ مارټم د لپاره بیا مونږ کې ام سی ته لګو خیبر میډیکل کالج ته نو کله چې دی مونږ ډیکلیئر ک ډیر زیات د چکم مینوال دي د چکم د مدرسې مرګري دي نور لیمان دي ډیر زیات خلک راغلیو په الارج کې بیا د خپې خودو زینو بلکې ډیر پکې هله ګلم پکې شو مونږ تم پکې ترټس ملو شو چیرې کنه دا ولی لک ایکسپایر شو ډیر خبره پکې داسې شو موږ سکیورټي هم کال کا پولیس ډپارټمنټ نم پکې هیلپ واغښتو هغه تم پکې ریکوست وکړو چې یار لکشانتي حالات کنټرول کې ډیر زیات خلک راغلیو نو مونږ ډیر کیرفول انداز سره بیا طریقې سره اوبویسلی د دې غ شهادت غ مرګ چې کوم دی ډیکلیئر کو او چې کوم خلک راغلیو دی نږدې چې کوم رشتہ دارو هغه تم ډیډ باډي هند اوور کو کې ام سی ته بیا د پوسټ مارټم د لپاره بیا موږ ریفر کو او دغه تکي تاسو سره اوس په هسپتال کې چې کوم دی خلک تل د کې ام سی ته دا باډي چې دا د پوسټ مارټم د لپاره جی بالکل بیا بالکل هغه ټایم کې بالکل دا سي امپورټنت الیمنٹ د دې خبر چې تاسو سره ممکن توګه باندې ضروری ګڼئ تاسو ما سره شریکول شي کم وخت یا حال د سی وو چې کې هغه ضروری خبره ته ما سره شریکول شي ضروری خبره خو بس همدا وا چې یو خودي التنا لکه پراتک کې د کم چې میډیکل پوینټ اف ویو سره مون خبرو کو بلډ لاس شوی دا خو لکه ټول دنیا ته پته ده چې د کیس کې داسې بلډ لاس شي وینه ډیره زیاته لاړ شي نو الریډي دا بیا کریټیکل حالت وي بل د چې راوړو نو دی هم هغه ټایم هم د دې چې کوم دی لکه حالت داسې و چې ډیر نیم به هوښه کې بلکې کنه مطلب تصویران به ما وکتل ډیر نازک نو بس انفورچونټ انسیډنټ اوبویسلی ډیر خلک د مینوالو ډیر خلک سره دلته هسپتال تم راغلیو ډیر زیات رش جوړ شوی او د ډیرو خلکو د سره مینه و د هسپتال د خلکو کوم د سره مینه و باقی دا څه خپل عقیده ده خو به هر حال د مینوال دونه زیات چې ډیر زیات لکه خلک هسپتال تم راغلیو او بیا مونږ لکه په حساب نه پوهېدو چې د دې د چې کوم د مرګ خبر دی دا مونږ څنګه لکه خلکو ته ووایو خو به هر حال بیا زمونږ دا ډیوټي ده مونږ خپل کوشش وکړو بس ډیر داسې حالت کې راغلو چې هغه مونږ خپل هم خپه یو چې انفورچونټلی یو داسې قسم بچ نو کو چې ډیر خلکو خوښو ډیره مهرباني محمد عاصم صاحب تاسو مسره دوستانو دا انټرویو د مرکه تاسو وکتل رحمان بونری سره د محمد عاصم چې هغه هسپتال سی مفتی منیر شاکر د علاج لپاره وړل سوی او د د تر علاج لاندې او بیا د ولست د د مرګ خبر هم ورکړی دا محمد عاصم د دې پر بنیاد باندې وغږېدی مثلا مهمه وجه دا هم ویلی سي د مرګ کېدلی سي کله چې پر ده باندې دماکه کېږي نو په دې دوران کې یو ساعت په مابینځ لګېږي بیا د یوه شفاخانې یعنې هسپتال ته روغتون ته رارسېږي نو که چیرې تر دې کم وخت په دې کې لګېدلی وی وختي رارسېدلی وی نو امکان دا و چې دا کس بچ سوی وی ولې ځکه د ده وینه ډېره تللې وه او د زړه بیماري هم درلودله نو چې وینه ډېره ولاړه سي او زړه بیماري هم لري نو دغه وینه ډېره تلل دا د دې سبب جوړ سو چې دی مثلا ووژل سو
یعنې د ژوند په خطره کې مثلا مخکې مالته ویډیوګانې راغلې تاسو به کتلي وي چې ژوند یې له خطرې څخه بهار و پر هغه ځای چې له هسپتال چې له هغه مسجد د لمانځه له ځای څخه دی وړل کېدی نو پر دې لارې د ده په وینا محمد عاصم په وینا باندې پر لارې د روزما ټیم خامخا رشکش به تاسو به لیدلی وي په هر بازار یا کوچنی بازار کوچنی علاقه وي په هغه کې هم د روزمات پر وخت باندې چې روزمات ته لیږ وخت پاتې په دې مثلا د مازدیګر له لمانځه نه بعد د ماښام تر لمانځه په دې دوران کې رشکش ګڼه ګوڼه زیاته وي نو خامخا به انسان په ډیره یعنې په کم په ډیر زیات وخت کې به دی خپل مقصد ته رسیږي نو ځکه چې د ده په وینا باندې چې په دغه ځای کې مثلا د وخت ډیر ضایع کو 1 ساعت شاید په دې ځای کې وتلی و نو د ځان راورسوی نو هغه ډیره وینه هغه ډیر وخت ضایع کېدل د دې سبب به وګرځېدی چې دی مړ سو یعنې د ده په وینا که چیرې وختي هم د ځان رسولی و نو امکان دا اوس دی بچ سوی و والله اعلم چې حقیقت به څنګه وي دروغ به څنګه وي بعضې خلک په سوشل میډیا باندې دا هم وایي چې دی هسپتال ته ووړل سو هلته روغ و په هسپتال کې دته زهر ورکول سوي د زهر اوستن ورکول سوی او د هغه زهر اوستن له وجې دی مړ سوی دغه نو دا تر اوسه پورې داسې په اثبات باندې چا نه ده رسولی خو مختلف نظرونه دي هر چا خپل نظرونه دي څوک بعضې نظر نشر کوي چې مثلا داسې نظر چې دی بچ و یعنې د هغو ذهن ته که وګورې هم په دغه کې څه مثلا سره لګېدلی چې دا خبره چې دی پر دغه ځای کې بچاو و که و نو امکان و د دې و چې دی جوړ روغ و خو له هسپتاله څخه بیا دی مړ راوځي او دغه خبره چې مثلا د دې څخه وینه ډېره تللې پر لار باندې د وخت ضایع کېدل سوی دغه هم سره لګېدلی چې مثلا که وختي پر خپل وخت باندې دی رسېدل سوی نو شاید د ده ژوند ژغورل سوی وی